ما حماسي پسې خلک خبرې کوي وایي چې کله مدعي ته راشي یا بل کې ته راشي خلک دهشت پالنې ته هڅوي. كلام المحمود. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أو ما ملكت أيمانكم، رواه ابن ماجه في سننه. الحديث. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن نشرع في المخصوص نهنئ هذه التزويج الميمون لأخيه الكريم مسيح الله ولأبيه ولأخيه ولزملائه ولحاضري المجلس. مسلمانان انو شیخ محمد الدین حقانی مجلس کې ناسته چې دا غواړم چې مجلس ته یو ځان خبرې وکړم. كم حديث برسول الله صلى الله عليه وسلم آبا عنوان کی معنوان دا چې زه اسلام کې په غلامیت یو څه خبرې کوم. خیر د خدای پوهېږم چې دا واده او واده سره د غلامیت خو خیر د یو هر یو خبره چې دین پورې تړاو لري نو هغه زموږ د دین خبره ده او مجلس هم زموږ د دین په خاطر جوړ ده. زه خبرې د غلامیت په خاطر کوم خو عوامو داسې خبرې نه کوم چې هغه عام فهمه کوي. تاسې اکثره عوام ناست دي، زه عام فهمه خبرې کوم. غلامیت یو څوک چې خپل دښمن ولیکي هغه د غلام په توګه باندې استعمالوي. هغه د غلام په توګه استعمالول دا د اسلام نه مخکې ونیول، دا د دنیا په تاسو په غار ځای دا په نصرانیت یهودیت مجوسیت او په ټولو کفري ادیانو کې یا دنیا کې چې څومره ادیان دي په دې ټولو کې دغه د غلامیت دود او رواج نن بعضې د غرب متأثر علما لکه سراج علي یو عالم مهم ذکر شوی هغه وایي غلامیت اسلام کې راغلی دا مناسب ده. که کافر نه یو کافر فوجي مسلمانان جهاد کې ونیو اگر غلامیت په توګه استعمالول اسلام کې وایي دا مناسب ده. د دغې مدعا لپاره هغه سراج علي سړی راغی دعوا یې وکړه وایي د اسلام د دعوین علماو کما سره ټول تحدي او معارضه کوي راځي میدان ته راوځي. څو خبرې ویل درته زه ورکړم مسلمانانو. نن د دنیا کې کفري دنیا وایي خیر د زما خبرې دې په چا باندې نه لګي. زه د مجلس خاص چاته نه وایم، اما قرار خاص چا پورې متعلق خاص چاته متوجه وي. خو اسلام رسول اسلام په اهداف باندې ځان پوره کول دا له ما واجب ده. هغه ځکه مسلمانانو هغه دود په ټوله دنیا کې رواج د دنیا غربیت چې کله د تاسې اتحاد ناټو او اتحاد اروپا جوړ نو تاسې کوم هغه حالت غلامیت در هغه وخت پورې داسې انسانان وایي که نه که انسانان نه وایي نو دغه بیا په کتاب کې ولې ویلي کوي کله چې اتحاد اروپا راځي موږ انسانان وایو هغه ولې ویلي کوي که انسانان وایي چې تر هغه وخت چې تاسې اعداد چې تاسې هم په امان استعمالول نن چې موږ یو بحث موږ علماو ته معلوم ده نیمایي د غلام کېږي په کتابونو کې د عربانو د غلامانو نیمایي موږ د غلامانو تحقیق کوو. اما هغه موږ معتل پرېښودلی هغه به زموږ مسلمانانو رضي الله عنهم رحم وکړي. مسلمانان یو انسان له غلام یو انسان ازادۍ لري، یو انسان خپلواکۍ لري، یو انسان حقوق لري. اما اسلام چې په انسان چې کافر تاسو جهاد کوئ
غلام دی هذه ذکرت په دې ناسمه تاسې مې پوښتنه کوم عوامو اسلام وایي چې بندي وزن الماء اختیار لري څلور اختیار لري وزن یې مړی اما اسلام وایي چې دا عدالت دی ځکه که ډېر مسلمان ونی ورکول نو د دوی اصلیت بشریت کور دی دا یوه هغه به خوشې خوشې کوي پیسې نه پیدا نه یو بل مسلم بیا پیدا کوي علما وایي که چېرته څلور لارې د اسلام دي علما د غلام یا مرګ یا په پیسو خوشې کول یا په زندان کار کول یا خوشې خوشې کول خوشې د کافر کفر نه په پیسو کې خوشې نه د العلم علما ټول بشر اسلام وایي نه اسلام وایي څلورمه لاره چې ده هغه دا زندان کې دې وچاته نه ولې دومره مصرف باندې کول کېږي هغه د بچي لاره دې حرام باندې په توګه د قیمت دا اسلام د حکمت په خاطر دغه لاره مختاره کړې ده یو کافر نه دی غلام جوړ یعنې عوامو ونو مقصد مې دا ده چې کافران من په من کې اعتراض نه کوي چې اسلام خدای نه کړه دومره د عظمتیت سیم ده یو مسلمان نه غلام جوړوي یو کافر ولې هغه نه غلام جوړوي هېڅ انسان په سترګه نه ورته ګوري کله وهغه داسې نه ده علیه السلام خامنهی وصیت کله چې رسول الله اسلام وفات کېده د ذوالقرنین حالت کې صحابه ورته خامنهی وصیت داسې کوي الصلاة أو ما ملكت أيمانكم إيه صحابه منذ كوي كما حوي كوي لمنذر نفات نفسي أو ما ملكت أيمانكم كم غلامان تساس ثلاث كيجي بسكت كلام كوي الظلم فلان بنا كوي من جو كلمان فلو غلامان مثلا بس كلام كوي كده غير خير سرداران كوي تاسې به دا خبر لږ اخر راوړئ اول کې خبره خامخا بل رقم دی تاسې بیا اخر ته ګورئ د خبرې علما وایي کتابونو کې علما وایي زمونږ د اسلام هغه قانون ده چې موږ د غلام سره ظلم نه وي سره کړی موږ ته د رسول الله وصیت الصلاة او ما ملکت ایمانکم هذا رسول الله وصیت په حالت کې ده غلام سره ښه چلند کوه بد چلند د غلام سره ولګي غلام درنه خفه نه غلام خیر ده یو کافر ده چې تا په لاس باندې اسیر شوی ده نو د بشریت په جامه کې چې اسلام ورته قانون کېښودلی هغه به ورسره کوي ظلم به نه ورسره کوي نن زما په اسلام قانون کې د غلامیت هغه د بشریت قانون سره برابر قانون ده ما ته خلک ظلم وایي د دوی هم یو څو مثالونه درته ښیم ما ته وایي بشر د بشریت په سترګه نه ګوري او دی د بشر سره څه کوي عطاء ابن ابي رباح د علماء نه پوښتنه وکړه عطاء ابن ابي رباح سید الصابرین غلام دومره ازادۍ ورکړه چې هغه ته مدعي له اجازه ورکړه هغه عالم نن د امام بخاري استاد عطاء ابن ابي رباح راغی نن داوود ته کیسان غلام من غلام ته دومره ازادۍ ورکړه غلام رافع هغه نن موږ د كتب بعد كتاب الله امام بخاري رحمه الله هغه استاد ګرځیدل د امام بخاري استاد من غلام ته اسلام کې داسې سترګې باندې ګورو من داسې راغله چې بشریت بشر سره بشریت په سترګې باندې ګورو ده مكحول الشامي ابو عبد الله مكحول الشامي الكابولي شكل صحابه وكابل كوني شام سيو اغت علم عمر حريه ازادي وركه عمر يوي عليه ايوه شكل الشام قسم الله تدعو الاسلام لما وسلم شذف يدم الاسلام كعلم نفس دمر الاسلام ده علم نفس چاته الله امر علم کړی وی دمر
بغداد ته ونوتم تر څو پورې چې بیا زه یمن ته لاړم یا خراسان ته لاړم بلانکي ته لاړم مصر ته لاړم موږ د غلام نه عالم حق کړی موږ د بشریت په لحاظ باندې موږ خپل غلام د بشریت چوکاټ کې ساتو څوک نه وایي چې بشریت سره ورانه ده موږ بشریت سره نه ده ورانه موږ بشریت سره بشریت سترګې باندې ګورو راځئ ډېر اسانه یو څو مثال یې درته وایم نن په دنیا کې ما ته داسې یو څوک راوښیي چې د مسلمان ظلم او د کافر ظلم مسلمانانو ته کوم غلامان نیولي کافرانو ته کوم مسلمانانو زندانونو کې نیولي راځئ چې په بشریت باندې فیصله یو ګیلاس مجلس سیاست ته نه بیایم عوام خواړه فکر په برابره وه یو ګیلاس اسرائیلي فلسطینیانو نیولي مسلمانان چې د اسرائیلو سره په زندان کې زندانیان وو یو ګیلاس چاړو چې په رتبه باندې عسکر وو رتبې باندې یو فوجي زر مسلمانان دا کسر چې بما قبول امیر الاعتراف کېږي بما قبول امیر بما اسلام کې یو قانون ده اعتراضونه کېږي ځکه وایي بشریت تر پښو لاندې نه هغه بشریت چېرته ده هغه د بشر حقوق چېرته دي هغه د بشر والا د بشر پالانه چېرته دي چې یو ګیلاس چاړونه په مقابل کې په رتبه باندې هم یو عسکر ده زر نفره مسلمانان یې خویندې سړي ښځې مسلمانان ځوانان سپین ږیري د زندان نه راخلاصېږي هغه بشریت چېرته ده هغه غلامیت باندې نن ولې بین الملل خبرې نه کوي ولې په دغه باندې مدني ټولنې خبرې نه کوي ولې نن د مدني ټولنو خوله څنګه پاتې ده که بشریت هغه بشریت ده که بشریت نن د ما په غلامیت کې اعتراض نن د ابوهریره په زندان کې د زندانیانو سره لیوالتیا وشو نن د ابوهریره په زندان کې زندانیانو سره په سپیو وخوړل شول هغه مسلمانان زندانیان لږ انتظار وکړه هغه مسلمانان چې د ابوهریره په نامو ابوبکران هغه د امریکایانو پټ زندانونه چې مسلمانانو ته نور نه باندې شکنجه شول هغه د بشر حقوق چېرته وي چې د ما په غلامیت باندې اعتراض کوي ما ته وایي د تا غلامیت د اسلام له لحاظه ناروا ده نن هغه مسلمانان نور سړي چې په کندوز کې 50 کورونه پرون د خاوره سره خاورې شوي هغه مسلمانان هغه خویندې او بیا په کندوز ورنږدې ځوانان په خاوره باندې په وینه باندې راغلي نن هغه مسلمانان چېرته دي نن هغه مدني ټولنې چېرته دي نن د لوټې هغه مسلمانان ولې غږ نه کوي ما حماسي پسې خلک خبرې کوي وایي چې کله مدعي ته راسي یا بل کې ته راسي خلک دهشت پالنې ته هڅوي که بشریت بدل کړو که بشر وي ولې دې په سپیو باندې زما خیر د میلن د دې توپان خو زه یې د دې په خاطر وایم چې مسلمانان ټول بشر پالنه ولې دې په دې وایي مسلمانانو خویندو مسلمانانو وروڼو سره په سپیو نه واټن وکړ ولې دې ما مسلمانان د ګوانتانامو د بلجیوم او د بګرام په زندان کې لوټ شول هغه بشرپالان نن چېرته ورکوي ما ته وایي د تاسې پیغمبر هغه بشرپالی سړی نه وي د ما د پیغمبر اخرنی وصیت علما دي د ابن ماجه حدیث الصلاة أول ما ملكت أيمانكم مخکې مې درته ویلي ابن ماجه حدیث رسول الله ورته چې ګورئ غلامان هغه ظلم نه کوي که یو چا ظلم کړی هغه د اسلام نماینده نه ده که یو چا ظلم د بندي سره کړی وي هغه د اسلام نماینده نه ده ځکه د اسلام قانون ما مخکې درته وویل چې د اسلام څه قانون رسول علیه السلام بیا وایي رسول الله رسول الله رسول الله په خپل ژوند کې درې شپېته غلامان ازاد کړي عایشې الصدیقې
هغه غلامان عائشة رضي الله عنها عباس کړي اتذره غلامان ذوي الخلاء الحجري چې دا یو صحابي په یو ورځ نن د دنیا د دغه د دنیا د بشرپالنې مرکز کې په نیویارک کې ملل متحد ورته چلی د سیاست نه درته وایم په توګه مو درته نه وایم زه یو مولا یم په خدای دې وایم ذوي الخلاء الحجري اتذره په یوه ورځ باندې د کافرانو غلامان آزاد کړي نن د دنیا د بشرپالانو نه یوه غوښتنه کوم چې ما ته راوړئ د دنیا نور رحمن بان کی مون د دنیا مشر کې غوښتنې دي بان کی مون د ملل متحد مشر د بشرپالنې مشر د بشر حقوق ځان د مشر د دنیا د ناټو د دنیا د امریکایانو د ایالات متحده امریکا چې د ډېرو ممالکو ځان بشرپالې راوځي د دنیا د تاریخ چې غلامان خپل دښمنان په یوه ورځ باندې اته ځله کړي راوځي چا پاتې کړي هسې تاسې په نامه باندې بشرپالي ده موږ چې کومه بشرپالي ده موږ چې کومه بشر ته کوم احترام لرو تاسې نه لرئ زموږ د اسلام قانون دا ده چې دښمن کافر دې ښځه به یې نه پرې کوي په جنګ کې یې په مخ باندې نه ولي افرادو ته کول هغه اسلام نه ده زموږ د اسلام دا قانون ده ټول جهادي کتابونه پیدا کړي په مخ به یې نه ولي مخ به یې نه پرې کوي څنډه به یې نه پرې کوي سر پرې کول مستقله خبره ده عقیده خبره ده هلته مستثنی راځي موږ تاسو په مرګ کافر ته دومره احترام لرو من بشرپال یو من د بشر خلک ډېر پام کوئ مسلمانانو ورونو خیر د الله په خاطر باندې د څو کافرانو طرف نه ونه ګورئ څو کافران ونه ګورئ عبدالرحمن بن عوف من العشرة المبشرة فيوم رسمان ډېر غلامان آزاد نن بیاون یو ته وایم خیر د دې خبرې سیاست ته مه بیایئ ځکه زه یو ملا یم چې په سیاست کې دخیل نه یم خو د خپل دین حق سره باندې ډېر غلامان عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه محمد عمر کې آزاد کړي نن د دنیا یو بشرپالې راکړي چې ما ته ووایي چې ما څومره بندیان خلاص کړي نن د بګرام نن د امریکایانو نورو ټولو زندانیانو کې زندانیان وي خیر د تاسې بشرپالان د تاسې قانون باندې چې په جنیوا کې چې تاسو ته د جنیوا کنونسیون وایي هغه باندې محاکمه کوي موږ مني ولې تاسې نه خپل قانون ته غاړه نه کړئ چې په ما باندې بیا ما ته وایي ظلم کوي او چې خپله دې هر څه کول بیا بشریت یا د بشریت قانون دي د خدای په خاطر مسلمانانو نه غولېږي غلامیت اسلام کې شته اما که تاسې هر کار وګورئ دومره دومره په قانوني دومره په قدر باندې اسلام رسول الله ورته ورونه ویني دومره حاجات رسول الله ورته ورونه غلامان ویني نو مسلمانانو ورونو چې څوک مو نه غولوي منګ اسلام دین د بشرپالنې دین ده منګ د اسلام دین خیر شخصیاتو کې نه غږېږي یو څوک به د اسلام په نوم راځي یو کار به کوي موږ د اسلام خبر کوو که زه منحرف دغه خبرې چې زه درته کوم دا د کتاب خبرې دي که بله ورځ ما منحرف ما خبره هم بیا مه منئ خیر د تاسې به نه وایي چې بله ورځ مسلمان ولې اوس ولې مرتد شي اسلام خبر
باندې شخص پکې باندې شخص اسلام کې اچي شخص سره مونږ د اسلام نه کومې خبرې کوو د اسلام خبرې الله دې موږ تاسو باندې رحم وکړي مسلمانانو الله جل وعلا شانه دې موږ تاسو لږ روي مسلمانانو ګرځوي الله جل وعلا شانه دې موږ تاسو د مسلمانانو د حال نه خبر کړي ځکه نن څه په نامه باندې بشر پالي ده چې موږ مسلمانان خلک غولوي نن په ټوله اسلامي دنیا باندې دومره روان ده مسلمانان الحمد لله ثم الحمد لله من د دنیا د خاطر مانته سترګې هغه په خپل اخیرنۍ خبر وکړ زه په جامع دیوبند کې افغانیو طالبانو مې کړی وو د جامع دیوبند یو تاریخ چې څلور کالې په جامع اسلامیه د مدینې منورې کې لکه په مکې مکرمې کې تېر کړي د دیوبند علماو د مدرسې طرف نه دی د تحقیقاتو علمي و دپاره لیکلي د افغاني طالبانو یې څنګه مېلمه کړي هم دی یم راوړي نو ما اردو نه ورته او دی خو عربي باندې بلد و ځکه څلور کالې توحید یې تېر کړي ما سره په عربي خبرې کولې ما مې د افغانستان د حالاتو سره افغانانو هغه غیرت چې الله ورکړی د خاورې هغه مسلمان تقریبا اما چې کومه جذبه او دبدبه د تا شمالي درلودلې هغې باندې نن د دنیا مسلمانان صحافت کوي ما ته د عالم وایي لږ به یې رښتیا ووایم وایي طالبان افغانستان کې څنګه دي ما ورته ویلي ان شاء الله سنسيطر على بعض المناطق وبعد ما دا خبره چې ورته وکړه د علماء په معنا پوهېږي من الله ان شاء الله مهربانه دی الله به نصرت ورکړي واذا یې ما ته ویلي که الله تاسې ته کامیابي درکړله زمونږ غم خورئ مونږ هم د مسؤلیت نه خلاصوئ مونږ دلته مسؤلان یو هغه دوه ازادۍ ورته راکړې یو د احمدشاه ایراني انساني احمد خان یعنې زمان خان الصحیح هي احمدشاه ایراني هغه یې یاد وه هغه تاریخ یې کړی ته موږ ته ازادۍ راکړې وه یا موږ ته ازادۍ ته راځئ او هغه ازادۍ شاه محمود ابن شبکري انفاتح لري هغه ازادۍ بیا موږ ته راوړئ که تاسې به په خپل غم باندې اخته شئ ما ورته ویلې لو سيطرنا الله سبحانه وتعالى سنسيطر عليكم بالامن والاسلام قسم د سترګو کې اور کې راغی چې د دې کې نه لاړو د ټول جامع دیوبند لوی سوري خو د حدیث حدیثي چې هغه دومره سپینږیری مې چې غږېدی مې زه چې ورغلم ما سره هغه افغاني طالبانو چې الله دې سره څه وکړي ما سره بلد نه وو تقریبا 9 افغاني طالبان فقط جامع دیوبند کې خو ویلې چې زموږ د افغانستان عالم راغلی دا ټول ما سره هلته لاړل دوی ته ویلي چې د افغانستان یو عالم راغلی او اجازه د احادیثو نبویو غواړي ورکوي که نه هغې ورته ویلې راځي زه چې ورغلم سړي مچې را سره وکړه ما ورته ویلې دا وخت ځکه ته جهاني سړی ما ته د احادیثو نبویو اجازه ورکړه ځکه زه په اردو نه پوهېږم شکه یم عربي ډول ته ویلې ما ته یې ویلې وایي ورخطا ولې خیر ده زه چې افغانۍ یې زه افغانانو ته احترام لرم چې ما سره شی به نه شي پرېږدم دا شل پنځه ویس طالبان ما سره ناست شی راوړه بې د شېدو شی راوړه هغه سړی چې زه یو خپل ځان کوم چې ما ته اوس کله د سبق په وخت کې مېلمه راسي زه رسپې ورغلی نو سره چندان نه وینم شی راوړ ما ته ویلي یم عبدالحمید الحماسي راته خپل خط باندې ولیکل د ټولو علومو مروجو اجازه یې ماته وکړه وایي زه د علامه محمود حسن دیوبندي رحمه الله د هغه شاګرد یم نو بیا ما ته ویلي نوم عبدالحمید الحماسي دی راته هم خندل داسې غږېدی چې موږ وایي حماسي من أي من الحماسة وما معنى الحماسة قال بمعنى الشجاعة في وخندل ويدرك الأفغانان منهم ده بس عندي عالم
چې قسم په الله به کېدی نشو دې همدغه پوښتنه ما نه وکړه چې هلته د مجاهدینو څخه که تاسې د الله نصرت درکړي تاسې بیا مونږ ته راځئ چې مونږ هم به خورئ که نه به یې خورئ نن مسلمانانو دغه تېر شهیدونه مسلمانانو ته د ټولې دنیا د مسلمانانو سترګې ورپاتې خیر ده د الله په خاطر په دې غیرت کېږي هر وخت کې مو چې میدان ګټلی هر وخت کې مو چې میدان ګټلی هغه په غیرت ګټلی چې په جامع دیوبند کې مونږ د سترګې په زړه باندې چې الله تاسې کامیاب کړي مونږ خو به د یاده نه باسئ هغوی لږ نه دي دوه نیم سوه میلیونه ډېر میلیونه الله مونږ ته غیرت راکړی دغه غیرت چې الله زمونږ نه نه اخلي خدای دې زما خبرې په چا باندې داسې نه تحمیلوي چې بعض حکومتي خلکو ته بیا خبرې ورسېږي په سیاست یې حکومتي خلکو ته دې ما خبرې ورسېږي خیر دی د حکومت خلکو دې په حکومت کې داخل خلکو چې الله په خاطر زما خبر واورئ زموږ اسلام ده هغه د غیرت دین زموږ نه موړي قسم په الله چې الله قرآن کې وایي کافر دې تاسې دښمنان نه دي چې تاسې کله ملګرتیا کوئ د کفر ته ملګرتیا وایي هغوی ته ملګري وایي هغوی ته په اسلام کې ملګري نه دي ورسېدي خیر ده چا به غولولي خیر ده چا به غولولي کلمه به غولولي کدې راځئ د قرآن د سره واخلو یو آیات به یې وایي چې قرآن الله په قرآن کې کوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین الله دې د باندې مبارک وګرځي ما چې کومې خبرې کړې الله دې دربار کې قبول وګرځي خدای دې په شابه څنګه لګوي خدای دې هغه څوک چې ګمراه وي په بده لار روان وي الله دې هدایت کړي لکه ډېر کم عمر د دنیا ده الله دې خپله لاره باندې برابر وګرځي رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین